ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. ننګرهار کې د خښتو یوه بټۍ مهرلاک شوه. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون له لوري په بټي کوټ ولسوالۍ کې د حاجي کریم الله د خښتو بټۍ د لوړې بیې او په بیل کې د نرخ نه لیکلو له امله دویم ځل لپاره مهرلاک شوه. د یاد کمیسیون رئیس مولوي عبدالله ساجد وایي چې د دې بټۍ مالک په تکراري ډول له اصولو سرغړونه کړې. هغه زیاتوي هیڅوک نشي کولی له ټاکل شوي اصولو، معیارونو او نرخنامې څخه سرغړونه وکړي او متخلف سره به قانوني چلند ترسره کیږي. کشفي او امنیتي ځواکونو تورخم ښارګوټي کې 24 میله بېلابېل ډوله وسله هېواد ته له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو موټر کې نیولې. مسؤلین وایي په ترلاسه شوې وسله کې 14 میله توفانچې، 2 میله کرینکوف، 3 میله امپورټ ټوپک او نور بېلابېل ډوله مهمات شامل دي. د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون خبر ورکړی چې تېر افغان مهاجرینو 414 کورنۍ له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستنې شوي. د یاد کمیسیون دارالانشا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې د زمري پر 9مه نیټه د ننګرهار ولایت تورخم له لارې 343 کورنۍ، د کندهار ولایت سپین بولدک له لارې 22 کورنۍ، د هرات ولایت د اسلام کلا له لارې 18 کورنۍ افغان مهاجرین خپل هېواد ته راستنه شوي دي. د کندوز ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین ویلي چې روان کال په دغه ولایت کې د میلیونونو افغانیو په لګښت 93 تولیدي فابریکې جوړې شوې چې زرګونو کسانو ته یې کاري فرصتونه برابر کړي. بیا د ریاست د تثبیتاتو عمومي مدیر محمد نسیم سباون وایي د تولیدي کارخونو په جوړېدو سره کندوز د خوراکي توکو په تولید کې د ځان بساینې پړاو ته رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړې چې د تولیدي فابریکو له زیاتوالي سره د یاد ولایت اقتصادي وضعیت د پام وړ ښه شوی او د خوراکي توکو ډیری تولیدات د کندوز میشتو د اړتیاوو د پوره کولو ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د نیمروز ولایت د فرعي ګمرکاتو ریاست مسؤلینو ویلي چې د دغه ولایت د چهارابرجک ولسوالۍ د ډاک سیمې په مربوطاتو کې د څه باندې 4 ټنه انساني درملو او غیر خوراکي توکو د قاچاق هڅه شنډه کړې ده. د نیمروز د فرعي ګمرکاتو رئیس مولوي عبدالغفار محمود باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې د ګمرکي مسؤلینو د عملیاتو پر مهال 1 ټن او 600 کیلوګرامه انساني درمل او 2 ټنه او 500 کیلوګرامه مس چې په 3 باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې له پاکستان څخه نیمروز ته قاچاق کړي، کشف او ضبط شول. ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا